اختر افریدي چې څه سچویشن دی سچویشن ډېر ګډ وي ځکه چې خلک ورته ټرانسفارمرې پټېږي او دومره تکړتوب باندې پټېږي دومره په ریلیکس ټرانسفارمر خلک کوي چې چړوغوزي په تا خوري سبوي ورته دومره ډېری پراته وو چې راحتګل هغه نه ورغلو ویډیو پرې کوله چړوغوزي په تا پراته وو خپله ول یې ورته پار کړی وو اکبر ماشاءالله ټالې موږ له جوړ شوي بړه دومره په تسلۍ باندې ورته دا وجه څه نه راجو د بیا همغه ستا د پروګرام تمامې لاره ورسره چې په حجرو کې به دا خلک کېناستل نو داخله نشو کابو کېدلی کل چې رانیږدې کړل کاږه باڼه کل چې رانیږدې کړل کاږه باڼه او خاص مې په زړګي کې شو تیره باڼه ژوبل یې کړم ژوبل مړ یې نه کړم ژوبل یې کړم ژوبل مړ یې نه کړم او تا چې بې اختیاره راویشته باڼه تا نیمګړه مینه موږ ته سمندر جوړ شي تا نیمګړه مینه موږ ته سمندر جوړ شي سکرټري غوندې تا دوړېدی نه شي ورته دلدل جوړ شي ډېره مننه حمدالله صاحب د حجرې هغه ده که نه ستن ده دا نه کاوا و تور یار دا خبره غاته ستله بل وخت ته اوس لانچر چې دا ټول وجه ستاسو ضرورت وي دا و په وی خځه به ډېرې ناشکرې خبرې کولې پوه شي بس ورته مو وایي چې ښځې وباسه شکر یو ځل یو کوي بیا مې ورته ویل چې ښځه وباسه شکر بیا یو کوي بیا مې ورته ویل چې ښځه وباسه شکر سړي څومره شکر لا باندې وباسه چې ته چې شکر وباسه په دا باندې چې په هغه دنیا کې موږ وکیل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی یا سره مقدمه به یې ویلی شي موږ دپاره هغه مقدمه کوي شاه صاحب ته که په ډرایوینګ وي نو ډرایوینګ ضروري دی موږ پروګرام دومره ډېر ضروري مهرباني وکړو دوبۍ او سعودي سړکونه ډېر فاسټ دي تیز دي تاسو ته موږ خاص کوو چې په روانه کې موږ پروګرام مه کسو ځکه چې سبا تاسو لپاره موږ سپیشل په یوټیوب باندې پروګرام مخ کوو نو زندگی قیمتي ده زندگی خیال وساتو لو یو وروره خاص کر ستاسو پروګرام لیدو ته لپاره سیټ ته ودرېږم او ګورم یې ګاډی سیټ ته که به سعودي ده دا طریقه صحیح ده هسې را چې تاسو سیټ ته کړي ډېر خیال وساتئ سړکونه ډېر تیز دي السلام علیکم ناظرین تاسو کسو د حجره شو او نن چې کوم ټاپک موږ راوړی هغه ډېر زبردست ټاپک دی بلکې ډېر ښکلی ټاپک هم دی او ډېر خراب ټاپک هم دی هغه ناشکري چې ټول نه زیاته نن سبا په زراله کې ناشکري ده چې کور کې هغه سپېرې سپېرې خبرې کوي چې هغه مېړه ځان سره سپېره کړي او هغه کور هم سپېره کړي که ته څه شي ده صاحب بس سمه ما زړه خبره ده وګوره ښه خو دا چې اشتم مېرګې وسېځي چې کومه یې خوړلې وي نو موږ له پکار دی چې بهر کې نه در کور نه ناشکري نه کول پکار بیخي نه پکار یو ټیم کې نه یو حالت کې نه پکار الله پاک ډېر خفه مرګ کېږي هم راځي او تکلیفونه هم راځي مصیبتونه هم راځي خوشحالي هم راځي بالکل بالکل او دواړو کې یو رقم چلېږي بالکل ناشنا اواز ځان ته نه جوړوي چې وایي چې هغه خو رښتیا لرم زه ته وایي چې ناشنا اواز و حافظ افریدي راغلو السلام علیکم وعلیکم السلام حافظه په خیر راغلی تا ته موږ ویلکم یو تا ته موږ هرکلی یو نن موږ سره په سټوډیو کې نوموال غمګین صاحب او شهزاده حکیر صاحب موږ په محفل کې حکیر راغلی دا نن چې کوم ټاپک دی هغه ناشکري ده په دې کې موږ ایکسپرټ ته راغوښتي چې پکې رهبر صاحب دی په ټاپک خبره کوي او سره زبیر سکرټري صاحب دی چې سره خبره کوي چې ناشکري نه کم کم نقصانات تحقیقي مونږ ویل مام را ورسېدو رهبر صاحب ته موږ خاص کوو موږ خاص دوست شاه زرین هم شاه صاحب هم راغلو جوړ او چې آباد شي بیا آباد دی والله چې بس کمال ډک سړی رهبر صاحب ته موږ هرکلی په خپل پروګرام د حجره شو کې دا پروګرام تاسو هم ده ځکه چې
شاته تاسو تاسو چې کې موږ سره باندې اعلان تا موضوع کا شراشي صابر لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام ابراهیم لیکلی سلام کوم ټول ملګرو ته وعلیکم السلام وجره کوا کا مکل شکتیر صاحب سحر صاحب وسار رسگوله خیبر پاس خیر رسگوله شاہ صاحب تک اپر ڈرائیونگ میں نو ڈرائیونگ ضروری ہے منگ پروگرام تو بڑا ضروری میرا بالیو کو تو بے و سعودی سرکولا ډیر فاسٹ دی تیز دی تاسو ته مو خاص کو چې پر حواله کې منگ پروگرام ما کسو ځکه چې سبا تاسو لپاره موږ سپیشل په یوټیوب باندې پروگرام کوو نو زندگی قیمتي ده زندگی خیال وساتو دل چې موږ کم ټاپک راوړی هغه ناشکري ده ناشکري باره کې موږ رهبر صاحب ته وایو چې ناشکري خشه که خشه نه د باره کې تاسو څه رایه ډیره مننه السلام علیکم لیدونکو کتونکو اوریدونکو زموږ ټولو مینوالو ته دلې دلې سلامونه خپل ټاپک دی ناشکري چې دا نه راخه دغه چې کوم دی ډیر هغه پیداویږي مطلب چې دین تم خطر پکې ډیره ځکه چې الله تعالی چې ناشکري و نه امیدي چې کوم دی دا خشه نه دی ما کوو نو بس موږ خویندو مایندو ته دا خواست کوو چې هغه هغه شیونه چې کوم دی فریض وکړي دا ناشکري نه کوي شکر دی وباسي په هر حالات کې که غم وي که خوشحالي وي که هر قسم حالات وي نو موږ له شکر وکړ پکار دی او په مینه او محبت رواني وخت تېرول پکار دی سفرین اور لګا ناشکري زیاته وي او موږ په داخل کې یو دا شته چې مړ وښنو په ځان باندې راکېږي په دې زینو راکېږي زنانه دا ډېره سخته زینو ګناه ده نو دا نه دي کول پکار موږ څه کفایت خلاصانه فیصله سلام علیکم کفایت مغیرونو او بدلا لیکلی چې السلام علیکم جی نن زما چټي ده مدرسې والا خاله چې چټي نن تی پورا فاز واخلا او بدلا سبا چټي وتا یو سبا میرا بالیو کوم پروګرام سره شیر کو چې خلکو ته ورسیږي خلک ته خوندونه واخلي سبا موږ طرفه چټي وکړو حاجی پی ټی آی پکې لګړي سعودي عرب زم شته تا ګورډي بس څه خوا سید احمد شاه لیکلی چې السلام علیکم څنګه چاته موږ ته هم دا واتره کا ته داسې خبره کوي چې سمندر په غاړه راشي او بغاړي تعالی خو موږ 25 ځله دا واتره کړ ته خو به مال خصوصي څه کې چې چیف ګیټ سي غاړه وي سیر ولو هر وخت باندې شي طرف کولاو احمد شاه ورا داسې کار دی چې په وجره کې چې کوم دی سرتونه ما غواړه ته ډایرکټ راتلی شي د تا خپله وجره ده یارانو دوستانو وجره ده هر وخت راتلی شي د دروازې کولاو دي تاسو ټول ناشکري چې کېږي سیرداري نه نورې کېږي بالکل سیرداري نه بهر نه کېږي او نو دا وخت هغه سپي نه وه کړې سپي ناشکري کړې وه وی په رابهر کړی و نو پیش ته یې ویلي چې تا ویې لغاری وي وایي سپي وي سرداری وي اوس هم سپی هم نه کېږي لغاري سره څوک یې پرېږدي نه چې وړو سپی دی په بهر یې کي او پیش چې کسې که نه ټولو کټونو کې وي چاکرې وایي کاټ کې ویم دی وي المارۍ کې ویم دی المارۍ پزر دی او سپي دا چې کسې اکثر بهر وي یو شی ووایم که هغه راته خبره کړې چې دا بچا ډېر راته خبره کړې ده هغه ته غوږ راکړو نو وجره ځای د ساړو د ښځو نه وجره ځای د ساړو د ښځو نه وجره کې خلک ګپلي ټزې نه ټوزې نه مطلب ټوزې او ټزې یوه خبره کړه شعر سره خپل برابروي که نه ښاغلي لیکلي چې حسن لیکلی چې کیمرا لږ وروستو کو چې ټول په سکرین کې راځي دا کیمرا پورټریټ شکل کې دا کیمرا چې خلک پورا چې کسي سبای په یوټیوب کې سره یوټیوب والا کې ټول راځي دا حسن لیکلی اوس د جانامه خلم زه په شرمېږم رحمان لیکلی چې قادر ته سلام یا وعلیکم سلام رحمان بھائی ولوید لیکلی السلام علیکم ټول ټیم ته وعلیکم سلام سلام هو ټیم نه موږ کې خلوټالي سره ټیم نه ټیکي بیلر یادو شازالي لیکلي لو یو رولا خاص کر ستاسو پروګرام لیدو ته مارا
سیټ ته ودرېږم او ګورم یې ګاډي سیټ ته کومه سعودي ده دا طریقه صحیح ده اصل چې تاسو سیټ ته کې ډېر خیال وساتئ سرکونه ډېر تیز دي رهبر صاحب جی قربان تا ته پکې نظر په واچو ولکه چې کمپیوټرونه پوره کو حافظ لیکلي سلامونه کمر صاحب نشته نن کمر صاحب نشته رهبر صاحب بشته رهبر صاحب بشته کوچ بابا زینی که ته مونږ ویو چې هغه نواب بیس تل چې کوم افریقا راوخته ورکړي د کمر صاحب د ځوان شوی نو تاسو یې معلوم که نه معلوم حضرت الله لیکلي چې اشهد سلامونه ستړي مشي وعلیکم السلام حضرت الله شینواری ډېره مننه ډېر عزتمن شي خان افریدي لیکلي السلام علیکم احد کلیله وعلیکم السلام ممکن څه غریبان نشته وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه غریب الله ته نږدې ډېر وي غریبان سکندر افریدي لیکلي هلو ګروپ فرند وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه عبید الله لیکلي چوټي نشم کولی بیا مفتي صاحب غوسه کېږي ما کوه چوټي مه کوه جوبې چوټې لا موږ لیکلی بله څه لګوي خیالي پسې بیا زیارت په شپه چې چوټي خیالي مولا خوا دانش لیکلي چې راج خان تاسو او مشرانو ته ډېر ډېر سلامونه دانش تاسو سلامونه موږ ته راورسېدل د هوا په چاپو سلامونه راغله مطلب انلاین دي که نه شهروز خان لیکلي السلام علیکم څنګه یو ښه یو وعلیکم سلامونه سیکرټري صاحب ته مهرباني خاص شي خصوصي دی که نه ده شهزاده ته اوس کله ما پخ کړی رهبر سکندر افریدي لیکلي نومان څنګه دی سکندر وایي او ته وایي ته ډېره مننه چې په سخت وخت کې موږ ته څومره ټیم راکړو نن ټاپک چې کوم دی هغه ناشکرۍ باره کې ناشکرۍ سړو نه زیات ښځې کوي د باره کې تاسو موږ سره کمرسونو په ذریعه شامل شو لکه نن سبا چې په هسپتالو په جیل کې نه وې نو ته کروڑپتی یې اربپتی یې سرمایه‌دار مړه چې مسلمان دي سرمایه‌دار یې بالکل غریب خو بې ایمانه سړی وي چې ایمان کې نه وي هغه غریب وي د په باره کې د یوه خبره کوم موږ چې بمګانو کې راشي اقبال نامه ده هغې ته نواب ته ویلي وو نواب وي ښځې مې ډېرې ناشکرې خبرې کولې پوه شي بس ورته وویل چې ښځې وباسه شکر یو ځل یې وکړي بیا مې ورته وویل چې ښځې وباسه شکر بیا یې وکړي بیا مې ورته وویل چې ښځې وباسه شکر سړیه څومره شکر نه باندې وباسه زه ته چې شکر وباسه په دا باندې چې په هغه دنیا کې موږ وکیل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی یا سره مقدمه به یې نه شي موږ دپاره هغه مقدمه کوي ډېره عجیبه خبره مې د ما په ذهن خو ډېره سر وکړو ودغه خبر نو سکرټي و د لا وتا نو خبرو کې سره شک لکه کوم اوس لکه دغه تا کړه د دریا په ډوب شي بده کې لکه سپیو ای پیش خبره یې تا وکړه بل لکه تو دا کیسه وکړه نو دا یو نوې اهم نورم دا سبق شو نو په هر حال کې په هر ټیم کې شکر کول پکور دي نشکري نه ځکه چې کوم یو پیغمبر ولکه هغه هم کې شو خیر چنجي و هغه دومره ایوب علیه السلام یم شکر وکړو خو هغه چې څنګه نه خریټی له یو ورسېل یو بار کې موږ شپه ودلو چې چمجاوي د الله شو بیا دا نه کې کېدا ور چې تا کې الله پاک مال رزق لیکل تا دا وخت کو دا سړی مفتی د املام د خر سره پوي شیروز خان لیکل شکر وباسو کنه بعد راغله خبره دې چې هغه د شپه تیر شي د کال عمر شپې چې دا تیر شو خو سبا کې چې ونه چې شکر دې چې په خیر او چت شو نو موږ تعالی ورته وی چې کله ته بغیر ګولې و د شي او سبا بغیر ګولې او چت شي نو بسته ارپتی پروپتی شکر وباسه یو کله چې کې نشته خلاصو کمرسونو طرف ته شیروز لیکلی چې بالکل آر جی خان افریدي لیکلی سلامونه جبینا یم وعلیکم السلام خاله په خاطر چې وجره پروګرام په پاتې جبا کې اورز موږ روایت کې جوړي کیو بس کومه کبان ولې سي ملک اسحاق راولو دوبلا وعلیکم السلام سکندر لیکلی چیرته لا شو دا بس موږ یو خفیا ځای په
پاس خلای مخلوق شاه صاحب ویلي چې په نظر خان استاد هم سلام یا وعلیکم سلامونه تاسو سلام مې ورسېدو د فیسبوک په چاپو هغه لیکلي اسامه لیکلي قدیر صاحب ته سلامونه وعلیکم سلام اسامه بھائی دا کوم اسامه هغه ولې ویل ښه تاسو ناشکري برکه شته لیکل چې دا خپل سوچ مې هغه به کولو لیکلم دي اوس بس په نظر دې په ضرور دی پوجرا هم ضرور دی او سره په ان شاء الله دا تکبر او دا لوی دا خالص الله سپون کوي تکبر لوی دا چا سره خوان کوي چې هغه زوال نیوي او چې زوال وینو یغله تکبر ولوی دا الله سره خای الله شان سره خای موږ سره نه خای موږ سره جزئی او فقيري بالکل انسان کمزور دی دانش لیکلي محفل آباد خده مشران اورو کمر صاحب غیب کړی د سلا نو دانش صاحب کمر صاحب چې کوم د مسلسل یو هفته پروګرام وکړو نو یو ورځ ولې موږ چوټي مقرره کړې هغه جمعې ورځ چې تب لک فرش ځکه چې ډېر قیمتي مزغې چې موږ نه خراب شي نو بیا موږ په اجرا پروګرام یې سب لا درخواست را لګلې چوټي درخواست را لګلې او سکرټري په مهر ووالو چې بس تکوله چوټي دا هم نن غلم لګلې کنه ولي به بدا د شمیم غم زعفران خان شلوار را لګلې چې هاي زعفران خان شلوار ته خو خاص کو نه مې نه خپل حکومت نه خاص کو ته چې السلام علیکم السلام علیکم چې تسله کې تاوي او شل موږ نه راګل یو جره په ډېر غټ کار کې چې شل نه کولې موږ سره چې پروګرام کړل تا اول کړه یوټیوب والا چا کپونه موږ سپیشل لګلې دام دې دوه مننه په شکریا دا بهر مو شمول بس نه یو ځای مو کنه پرو بس یو دې بیمار له ځای وسره نه وسه بارا شروع کې ودرې دوه بهر څه اور وری ودرې کوچانو جواب کته نه ریورس بس یو شیر ته وایي نازلینو ته پتا مې شپېلې ګری چې خټک صاحب نوم ساته بسم الله جان ده بسم الله ته چا څه ایډیاله بدلې کې موږ سره خوفیا کې برې لګېدلې بسم الله لام کې وخت خبرو کړی چې پیسې راځي پیسې ته مو دلم پیسې خو دوسره مونږ دي هغه نه رنجي سره مونږ دي اعلان کې تراسي پیسې وګټر وړه چې ته سره اخلاق یو سره یو دوسره مې خو خبره شهزاده عمر شنواری باندې سلام علیکم ورته ته په دواړه سلام پیسې کوي دومره پیسې کوي چې ناقصي پیسې خو کې لاس کې د نن وی سبا نه وي انسان کې پاتې دی زعفران خان سلام علیکم اعلان خان السلام علیکم رچا تا د کمایو دا رغلمه وخت مباشر ته وبل چې مسویر شه بس دا ډیر شو غاړي راځه استاد محترم ته لالا خان خو کې کېنامه دلته تیر دلته تیر سره مکه نظر دلته په باندې لوخ راوال دي چې اعلان صاحب اختار ته ورکړی وي وعلیکم السلام السلام علیکم السلام علیکم ان شاء الله تعالی نو خلاله خدمت مو جوړه کې شوی چې او السلام علیکم او استاد محترم السلام علیکم نو استاد چای چک دا مخفله تاسو کې دی اجازه نه راوښه نو استاد تکلیف زعفران صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر برابرې چې موږ په خبره عمل وکړو او هاي په ځای سلام علیکم 30 لګي تاو کټلو 20 موږ راغونډ کړې 20 موږ ډېر غټ کار کیږي اعلان صاحب کتره سي ګاټه وشو تا ونه سمون شو اعلان صاحب له ټاپک نه په شکرې باندې شکرې سړیم کوي خزم کوي غوځات د شکر خزي دې پاره کې رسول ته څه د شکر پاره کې ته خو به مول سره ناس ته الحمدلله نه آیات دې راج محمد صاحب لئن شکرتم ليزيدنكم الله په خپل فرمایي چې تاسو شکر وکړئ نو زه به تاسو نه نورم اضافه کوم شکر او باسي نو الله په بدل نو زه ته شکر یو کې څه به الله پاک بدل نور به سخت کوي سردار اعظم لیکلی السلام علیکم څنګه یو ماشاءالله وعلیکم السلام ټول خیر حمید الله لیکلی سلام ټول ملګرو ته او خاص کر سحر صاحب ده ډیر مننه حمید الله صاحب دا نو د اجرې هغه راکنه ستنده دانه کاوا او ټول بند دا خبره غاته
ستله بل وخت ته اوس لانچر چې لا ټول وجه ستاسو زوات وي لا دې اوس ورسره لګوي چې هغه صحیح پول پاکي چې قسم صحیح راونو وتا لا کوم داسې قسم چې ورته چې دا څنګه ناظر بابا زه چې دستانه نه امیده شوم چې دستانه نه امیده شوم او نور اوس چا او کچا تسترګې واړه ډېر ښکلی هغه یې کړی ځکه چې ناظر بابا خو ډېر اوچت خیال و ډېر تماشا لږه راوچته شوه هغه شهزاده صاحب هغه لیکلي عمر شنواري نه زه شیرزاده صاحب سره ملاو شو ډېر عزتمند شي ډېر عزتمند شي تا دا وزر تا تش ملاوېدل موږ ته منظور نه دي تا تش ملاوېدل موږ ته منظور نه دي او چې هر څه راوړې دوی څه پیدا چې پکې انګور نه وي یاره لالا اسې دا سړی ستا د دم دعا نه وتې کته دم دعا کې راغلی کمال صاحب نشته کمال صاحب پیر خدای شاید څه وجه دا وګوره زموږ مشر میلمه ډېر وروسته کړی دی دا وروسته کوچ بابا صاحب دا ډېر خاص کړی خبر صاحب کمال صاحب یو پکې کامل صاحب چې خبر صاحب څنګه ځوان شو اوس هم ورته وایي دا خپل قدم کې دی یو ځل مې دا هم تل راولي وګوره مټیم راغلی دا ډېر مېلمه چې ځان سره تر اوسه پورې راخېژولی دی تر وراخېژولي خو ټول بېمارو بیا یې وړل هدایت مګر وګوه واپس یې وړو چا ورته په ګوتو ویلي چې لالا خوښ نه دی ته الله په یقین وکړه چې زه په شکمن شوم بیا واسه نه چې ته حجره نه بېغمه نه کې ډي ټي یو ډي ټي وي چې هغه سپینه لیدی شي خراب هم نه کړي ځکه به ودرېږم کور ته یې کړه حجره نه خلاص نه کړي رحمت سي رهبر صاحب رهبر صاحب رهبر صاحب اونلی دکان ده رهبر صاحب شیر ها رهبر صاحب ته متوجه شوم لو ته وګورئ شو کې ځوان مو شه له دې وخت رهبر صاحب لږ وتا ویني ورا شیر وای چې ټي غره وای هغه ورګه ډېره بیان وکړه مفتي صاحب بیان وکړه مفتي صاحب لیکلي چې یو بل عزت خیال ساتو سړی که وړوکی وي که غټ وي تاسو له پکار دي چې هغه عزت ورکړو سبحان الله او هر سړي ته قدر او عزت په نظر کتلی شي په دغه کې موږ ډېر عزت ته پوه شوې هغه لیکلي او شکریه یې ادا کړې دا و مفتي ذوالفقار احمد ډېره مهرباني مفتي صاحب ډېره مهرباني صاحب ډېر موږ سره دغه خلک هغه شي که نه راځو انشاءالله تعالی حجره به آباد شي او که نه موږ حجرو کې کینو موږ داسې دغه خلکو نه موږ دا شي نه زده کوو موږ دومره قابله نه یو چې دا خلک موږ سره هغه وکړي او که نه استاد ته پکې څه رهبر صاحب تا اجازه در ته شي باره کې وایي حجره باره کې کوي جرا پرې پړه پس مصطفی صاحب کې بد لګي بټه بس خبره خو په دې باندې راواله ده هغه لیکلي اختر افریدي چې څه سچویشن دی سچویشن ډېر ګډ وایي ځکه چې خلک وایي ټسپربرې پټېږي او دومره تکړهتوب باندې پټېږي دومره په ریلیکس ټسپربرې خلک کوي چې چلغوزي په تا خوري سبوي ورته دومره ډېری پراته وو چې راحتګل هغه نه ورغلو ویډیو په دې کوله چلغوزي په تا پراته وو خپله ور یې په تا پال کړی وو اکبر ماشاءالله ټال یې موږ له جوړ شوي بړه دومره تسلط باندې تا دا وجه څه نه راځو دا بیا همغه ستا د پروګرام تمامې لاره ورسره چې په حجرو کې به دا خلک کېناستل نو دا غله نشو کابو کېدلی ډېر ای ویجره چې بیا آباد هغه خلک موبایل خراب کړل چې ویجره بیا آباد هغه خلک موبایل خراب کړل اوس څه مړه هر سړی خراب کړل رهبر صاحب اوس کروایو کسکرې بچی هم نه لري خو اختر افرید لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام بولا پہلا سلام را لگلے بیا سچویشن را لگلے ہوئے تا پہلا سچویشن را لگلو بیا سلام را لگلو وعلیکم السلام
والا چې ډېر بد دو دا به څه کوو څنګه شته بس شرے آبادے کو کولی پبجی کی بولا کهو ارتغل غازی کسو عثمان کسو موټو بدلو کسو ټرانسفارمر کوي څه پیو کوي څه په بجلی کم دي بجلی کم دی څه میټرین پیدا کیږي راغلا چې غالي دغه وجه چې بجلی نشته راغلا غلی کلی اختر دي چې جار شو مونږ ډبل ځله جار شو عمر شلوار لیکلی هر یو سیز به شفنا محمد زمان بس یو ذات د رب اکبر پاتې شي فرمان الله لیکلی سلام راجو بیا او تاسو ټول ټیم ته سپیشل سلام او ریبر صاحب څنګه ده فرمان د کرکری والا فوجي ورکړه خوشاله را ولا د باد لره خیر خیره تاسو دوا ده بالکل خوشاله را ولا مباد لره مفتی لیکلی بیا مفتی ذوالفقار احمد چې کله پکې د دین هم یو موضوع راوړو چې خلکو ته فایده کیږي ټول په علم کې اضافه کیږي مفتی صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه خو موږ ډېر سره خبرې وکړې خو څوک راضي کیږي نه تاسو موږ ته په هفته کې یو ورځ راوباسو موږ دا چې مخه تاسو ته موږ هر کله وایو موږ څه کې چې ټول لازم دی هم ډېر خوشحال شي ځکه چې یو هم بار بار کمنټسونه کوي بله روژه راخوښه روژه کې چې موږ سره یو پیریډ خامخا ځینې خبرې بیا په دین کې هسې وشي چې هغه ځواب موږ نشو کولی نو په باندې موږ بیا پاتې شو چې موږ سره یو دیني علم نوست وي هغه وي نو دا بیا ضرورت شته ته ځواب هم کولی شي مفتی صاحب پختنې کوو تاسو مفتی صاحب سم خبرې شولې مفتی ذوالفقار احمد ته موږ یو چې موږ له په واټس اپ نمبر راولګي په میسج کې چې اکثر پوره ډیټیل سره خبرې وکړو چې کوم ټیم کې فارغ وي چې پروګرام موږ ټیم ته جوړ کوو یو پروګرام لایف کوو د سره لکه نن سبا میډیا دا ورته میډیا کور کې زرانه ماشومان سړي ټول کسې جوماتون له غزرانه نشته نو په دا باندې زراعت هم ډېر ښه هغه رسېږي علم ښاغلي کلي اختر افریدي Oh, nice. Like you so much. ډېره مهرباني چې ته موږ سره باندې ډېره مینه کوي انګلیش سترونګ دی اختر ابا ګری ټول ګروپ ته سلامونه وعلیکم السلام مینوال ته خاص کر سلام مفتی صاحب ته اوس موږ دام خاص دی چې مفتی صاحب نن کوم هغه راوړی تاسو ته کنه دام د دین په اړه کې دی مفتی صاحب چې شکر ایستل کنه نو اعلان صاحب چې مسله په دې مله د خپل نه واجب برای راز اعلان صاحب خبره وکړه ته په ناشکرۍ باندې یو څو هغه راولګه موږ حدیث پر رڼا کې چې موږ په هغه طبق کې کوله ضرور ده چې ناشکري څومره سخته ګناه یعنی شکر وباسي عوام چې هر حالات وي هر ټیم ورمالي هر حالات کې شکر وباسي رهبر صاحب ته رهبر صاحب نو یو رهبر صاحب تو خوب شیر اسپندیا شیر لگا کیوں جھوٹ بولو کہ صبر آ گیا ہے مجھے تم مجھے یاد آتے ہو ہر روز یاد آتے ہو ډېر ښه مهرباني جی تا نیمګړی مینه موږ ته سمندر جوړ شي تا نیمګړی مینه موږ ته سمندر جوړ شي سکرټري خو د تا دوړېدی نه شي ورته دلدل جوړ شي ځکه داسې وزر جوړ شي وسط یادونه افسانې ښکاري وسط یادونه افسانې ښکاري او داسې دستور د زمانې شاعر ډېر ښکلي ډېر ښه هغه کړی دی او شاعر نه راله نه زه په دا ټیم کې رانه ذهن نه څوک چې دواړو کار کوي یخ ته په لیمبو کې مې دواړې ښکاري عمر شنواری لیکلي د دنیا په اشرتونو منازېږه په دې مال او دولتونو منازېږه ډېر ښه خال افریدي لیکلي السلام علیکم احد کلیله وعلیکم سلامونه احد کلی آباد وي تاسو سره دا موږ سره څنګه ګلولي لیکلي سلام د مکې نه وا ګلولي ګلولي لامو مې باندې سلام ټولو سلامونه ډېر ښکلي ځکه او تاسو دواګانې اجرې ته دواګانې کوه ایسا کب راغلو کتر نه یو چې کوم ټاپک په دیرو باندې پاکې نه راتلو او نن راغلو تا په باره کې په وطن ته ډېرې لا کمنټس کړو چې موږ څه کوم څور غدا په دیره کې اساق د پوه شو مهرباني وکړه دیره کې خدمت کوه په خدمت کې عظمت دی عظمت دی خدمت کې عزت عظمت لله عظمت
محمد ذوالکفل افریدي لیکلي چې سلامونه مې قبول کو. وعلیکم سلامونه ذوالکفل څنګه یې ښه هغه درغه د بلاو کلاس इधर से पोडियर गरम की रशीद टीम ها مفتي ذوالفقار بن لیکلي اتواس به ان شاء الله ډن شوه زبر درزم او موضوع به ختم نبوت وي. اتواس به سبا کنه سبا خیلی کنه سبا اتواس کنه ان شاء الله ان شاء الله. تا باندې موږ اوس خو مزیدار چای د دې راجو ما خد دوستم دی خو د تور شو کې دی دلته تور پورې ټینګ د پاتې شوی اوس مفتي صاحب پتا باندې موږ اوس خو ګولې ټینګ چای نور د څه ورته خوخي یم بس خیر په میسج کې راولې कल जिलान दे मुझे اسحاق بیا سلام جی ټولو ته لګلی. وعلیکم سلام. فرمان لیکلی راجو بای سبا ما سره واتس اپ رابطه وکړه جی او کو واتس اپ رابطه ان شاء الله او کو ډایرکټ ویل شو دلته مطلب ګارد او تلګیار نشته کله نه سیستم اسحاق لیکلی ډیره خلا زوی وجری هغه ډیره خدمت کوم کوي خپل دی شي خپل پیل دی شي تاسو خدمتي سره دلته خدمتي وی کار ته وګورئ شي وشو دا خدمت باندې اعلی مرويږي فرمان لیکلی چې سبا ما سره ملاو شو چې وجری پر لڅ گیفت ورکم چای ما پروګرام سبا ما طرف وکړو. دا کوم ځای کې ویل دا فرمان کرا کرے والا فوجي مارکیټ کې ډېر غاړه دکان ہے چې پکې کاسمیټک هر قسم سامان ملاويږي پکې زراله جوړې ملاويږي پکې پیتم ملاويږي پکې سونے زرګر په سلاسته ټاکا ټوکم کې چوک ریپیر کې وی جوړوي نو پهلا د چکم تحصیل ته مخامخ کې ته مخامخ بلاک کې پهلا غاټ کې دی گیفت غاټ وی سبا کې ویجره لک شراو لګي اختر افریدي لیکلي رهبر خو په شروع ته باغ او تپ خپل ویا کړه دا کتاب کو کې پته پر دې شو لیکل کسلا نه بڑا عدنان لیکلي څه یا عدنان لیکلي سیب بیمار ده لکه دوا ورته کوو عدنان سیب اختر افریدي لیکلي عدنان الله روغ صحت ورکړي مومن مسلمانو سره والا خوشحال ساتي. نیک اعمال وي ها ګلولي لیکلي شهزاده دې لک خبرې وکي زمای خبرې ډېر خوښې دي شهزاده خوب دا کوو دله مقاور کا شعر وای نام له مقاور کا خپل عقل لاسته لکه سریلانکا کارغه خبره او کی خو په ناګن کې کا په ډایلاګ کې ډایلاګ کې کنه دای په ناګن کې کړه په ډایلاګ کې لکه تیز ویا بس په پوه شو مړه به شهزاده ګلولي او فدی دوبینا ګلوالي په خیرونو ګلولي خان د ډرای فروټ والا ته اوس زاده بس ما ماته کوي چې غریب شاروخ لیکلی سلام ټول ته وعلیکم سلام شاروخ عامر خان څنګه سليمان خان څنګه ټول خیر سره ټول ورونه دي ولید لیکلی سلامونه ټول ته کیس لالا مسکو نو کیس پس جیس لیکل لکی بورتا کوي اوس کدي صبح کا چرته جیس کې شي لیکل او خوشحال شو چې پیسې نه لګي کیس په ریډیو پاکستان کې بيزه اختر څو ځله خبره کړه او په دې چې پروګرام کې شو اثرات واخلي ورشي رهبر صاحب سره رابطه کې ان شاء الله ډېر زر ویو اجرا کې نه چې په پوسټر پیغام صاحب کوي اوس کړه ما ډېر پیغام صاحب کوه چې زیاتې مطلب دا اوس کړه غمګین صاحب ته اوس ممکن سه اوس کړي بس ته بیت شو ګلولي لیکلي چې دوه بیره له مکه له خبم مفعول بیا دا بس او حدیث ذکر هر چیرته الله د ټول کلی بیان مشکرین کې تا ډیر څه وخی نه موږ ته خپل بیان پرم دا وګورئ چې نشکرین کې مته دا خدا ځان دې جنا وورا کله چې رانېګ دې کړل کاغه باڼه کله چې رانېګ دې کړل کاغه باڼه او خاص مې په زړګي کې شو تیرا باڼه بل کړم جو بل مړی نه کړم جو بل مړی نه کړم او تا چې به اختیار راوښته باڼه وګڼه چې مړه به کې ژوندۍ زړونه وګڼه چې مړه به کې ژوندۍ زړونه خپل چې را پورته کړې دا مړه باڼه سبحان الله
ګوره د اشنا مغولو سترګو ته ګوره د اشنا مغولو سترګو ته ټیټ نه کړه رهبره پښتانه باڼه اوریجنل اورای دا شهادت دې کې نور کړه زاده خپل زیله ټول خرڅ کړي شهادت وسل کې اوسون دی چې تاسو به ته نو کو چې غوټې څنګه ګول کیږي یو ځل په ټیټې کړې بیا یو چاته کړې چې داس دي چې ما تاسو ترځنه وکړو چې سپومې سرنګي سیز دی ما تاسو ترځنه وکړو چې سپومې سرنګي سیز دی دې په مغ زلفې خوارې کړې بیا شک ورکړو چې دا صحیح زلف مبارک ته کباسي به کیسه کړې وه چې هغه فلم یې کتلی و هغه په زلفو یې په فلم نیولی چې هغه یو ساده سړی و بس فلم یې کتلی و ولاړلو اوربل فلم و اوربل فلم یې کتلی و هغه کې هغه ګانه ویله نو هغه نه درځي زلفې په لاس زما همدغه چې هیرو یې په زلفو اسېولو نو د بس په موضوع کې هغه زلفې کېناستې هغه خو اسې نه هغه دارې وي نو دلته چې کور له راغلو د موقع کته چې ښځې وي چېرې څنګه چل دی چېرې ته هم داسې لږ چې په زلفو مرفو که نه ګانه وانه نو چې موقع وې که هغه کته هلته وي خلک وو وړکي وي بچي وي خو بس یوه موقع وله راغله چې بچي کور کې نه وو نو بس ورته وایي چې ښځې دغه رنګې کار و دغه رنګې ویښتو باندې هغه ووالو تم چې کوم یې ما هغسې ګانه یې چې هغه شوق مې پوره شي نو یک چې ورته ګانه چالو کړه او چې شرخ یې راخطا کړو څنګه یې ونیول شو وای وای بې چې ته چې هغې پورې دومره کنجانې نه ختمې په دې سیکړې وایي که نه چې هغې پورې چې هغې پورې چې هغې پورې خو هغه نه وي د کنجانې که نه چې به ولاړې غر که که نه خو دې سیکړې وې زه دې غر بیا یې بالکل جانې وی تیل کې څوک لوپونو هغه اوږدې اوږدې چاپیالې هغه چې پکې ځای دا ساده ښځې خبره و یک سم که پنجین شیب بم نوز وقتی بیدر اخبر گناه ہے پنجین شیب سکندر صابون و سکندر صاب سکندر سکندر دغه او صابونونه پټلې والا خبر باندې وانه لړو ټاسک کوو نو بس ساده ژوند وو بس دا کم سی و سر قبل اسمو کم سی من سی موکش لیکلی چې شهزاده ته جو شعر ته وی موکش ته وای شهزاده تصویر راورسوا ته چې ځان راورسې او دې تصویر دې مړای تصویر دې څنګه جوړ کړو خاطو کې ځانم تیار کا ته دا به کې والم او ته وای چې زما د زړګي سر د پاسه یو جوړ کړو تصویر چې نه تی ویرانېږي الله دې خاطر د خپل ځای و ما زړګي سره پاسه جوړ کړو تصویر شعر وره وخت ته پوره کوه ما د زړګي سره پاسه جوړ کړو تصویر چې ټوله دنیا وته کوي ویر اوس کومه ځای واسه خپل ځای و چې ټوله دنیا شی وته په زیر ما د پاسه جوړ کړو تصویر او بیا وته په زیر نه چې خلکو ته نظر شي فرمان لیکلی ګډ رهبر صاحب ډېر خزای دی اوس لبي کو جزای خی کا واقعیا خی زلف ولا فرمان صاحب ته صحیح په کچا زلف ولا ګډ جه کا شیر باندې مننه ډېره مننه فرمان صاحب مننه مالک سواله افریدی ډیره ډیره باندې تلاغله یو پروګرام کا شته تاسو ته موږ کې یو پروګرام کې نه خو چې ته ویو تاسو کمنټ په انتظار یو لالا یو دا یو شعر زه ډالې کوم دی تو والا ورته تو والا په ګونه غوښنه شو ورکه ته ډېر مسله غوښنه شو لالا زه ډېر پیغام نه کوم تاسو باندې حل مستناسو رهبر صاحب صاحب محمد استاد کله کسي هغه کسي چې د یار سترګو ته کسي کسي هغه کسي چې د یار سترګو ته کسي ورکشه هغه کسي چې د یار بل ته کسي کسي ارسینا او کنه نو یار دم
داسې چې صرف دا ته کسي بل چاته نه کسي چې سلو یار نه وي سید عارف لیکلي ټولو ته سلامونه قطر نه وعلیکم سلامونه قطر موسم څنګه دی خیر بس خاک ډېره ګرمي ها قطر نه شهزاده ته شهران وړي دا خبرې مې کوي به میسج هم نه کوي نه کتر نه شهزاده ته خولي عطر راوړه ولولي لیکلي لالا دې هم یو شعر ډالې کې ته ورته لالا ولي هم مو ډېر مینې نه وی ان شاء الله تعالی رانه مو به خم شي ولولي ده لالا په پښتو کې کمال چلته وي وای مکه لالا مشر ته اگر هندو دا وی به په بل نه باندې ټول تاسو یې لګا لالا دا خوارځه زه لالا دا نامو ولا برابر مثال سي تاسو په دې سره خبره مو قسم چې د مینې نه ارته وی ولاله چې شرنګهار د ګونګرو اورم کاروان زی چې شرنګهار د ګلار اورم کاروان زی و د نیمګړې دنیاګې نه یاران زی نو بس الله دې چې کوم د یاران ادب کړهولې سبا فرمان دکان لا چلاسي پوښو وای فعلا چې تیار کړو مړو بس اته دا جوړه ګډوډ کوبرا لاسونه اوس پاوي موږ څه پاتې شي له دوه نه نه لا یې نو زه خونه یا په نو زبر هغه چې لړ شي صحیح ده بس چې وای مړه بس بولي وای وي ورګه بل وي اوس بار سم ځای وای چې سترګو د کزدان کا خطا وشتو سترګو دي کزدان کا خطا وشتو زړه را خپل یا رسو وشتو غل زما د زړه پټېدای نشي غل زما د زړه پټېدای نشي او څو د کا په پټ آشنا وشتو بس دا غزلي لا ودو یې نورې په دې ځا دا پکې نور انت شایا سترګي وي کاور دا واجب نه بار سم ته ګډون مې چلی خپل غزل د لګ لګ شي نه ته سترګي خود وسترګي وي قتل کی په بیل انداز سترګي خود وسترګي قتل کی په بیان انداز شي چاته ګولان شي ګولان د چا بسترګو بس دې راځي ته لګي بس شهزاده یا بل ځای هغه د شر به ویلې شي ای خوخ په د ګلولو کې ګوپی ګل ګوپی خو باندې خوخ په د ګلولو کې ګوپی ګل او خوخ په د غولو کې سپی ګل نه دا ټیک هغه ګلان دي ډېر خولي هغه پکې راځي شکونه غوندې تا ولا پړتو ما جوړاو زمونږ حجرې رونق دی نو غوښتنه زنه ټینګه خپل دي بلانو چې چایو ته ما جوړاو ګلولي لیکلي چې بس لالا شو ټولو د خبر وي مبارک سره لا ګورنه پورې مشه دا وی ښا نه ګلولي اتفاق لاس ما کوا زه ته خپل غزل یو هغه وکم چې لاس په امیدونو باندې اچوم لاس په امیدونو باندې اچوم پرخه په ګلونو باندې اچوم ګل شي کله د امید پکې ګل شي کله د امید پکې او خاورې په تخمونو باندې اچوم دا دې لیکلي اعلان مولا لیکلي چې په پنځ کې چې لاس دی هغه ته یو خپل لطیفه وکي ټول آباد شو بالکل دا کارو اول خو چې په په اول خدا شاعر دی بیراوس نه دی صحیح دا تاسو نه مو ته ویته وي اول لطیفه چې ملاو ناس طالبانو ته سبق خېلو په دا کې سی ویل کې راغله دا روله و ملالت شي راوړې و چې هر شي نو ملا چې وتا سه وکتل نظرته یې ولوي الواقع ویل کې واخه شو نو ویل چې را دا خو زکه بس خبره خورا شو ډنډورا شو چې ملا دا غوړ چې جرګې په وکړې خو ویل چې والا کوم ملا وکم چې نور سړی کته چې اوس ملا کوم نو مړه بس کو ډېر خبره په راول وې دي خوشا او ځړې خځو چې څه کارو کا ډېر پوي دي چې وتا وای چاله سره واده کام چې ته په جماعت کې ډول وګاوي دا خو ملا او زما ګنا ملا و چې بالکل شرط نه قبول دی قبول یې کړو ای بس کام اله شنو شبه بچو ډول راوړل ډبګار نه سم ډول راوړل چې سم دراو گئی سم درځ واګه چې کوم سره راوړل دا یوړه نو ډول یې کې خو
دا کې چې جمعې ورځې ته انتظار کوو اوه کیسه سخته شو چې جمعې ورځ شوله هغه ته کې چې خلک مړه په دیوالونو ولاړ دي ته خو په جومات کې چې ځای نشته چې دا وایي چې ملا ډول چې ملا داسې کوو ملا داسې ویجنو دغسې ملا په جومات کې څنګه ډول وایي ملا ورته وایي چې ډول راواخله چې ډول یې وله راواخیسته درزا یې ورکړه چې دغسې څوک وغږوي نو دومره ګناه یې ده بیا ملا چې کوم دی ډول په غاړه کې واچولو اوس راته وایي دومره درزه غپو چې دغسې څوک ورسره کوي نو دغسې ګناه یې ده بیا ورته بیا باندې پخه کې خو درزا یې ورکړه خو ښه یې ودرزوله هغه ته چې څنګه چل دی چې مړه په شلم کلي کې هم خلک اوري نو چې داسې ګناه یې ده نو هغه ویل کې چې کوم دی بیا نو یو د ملانو نه ځان ساتو یو اوس رموهو هره طریقه نو موږ د مفتي صاحب ته یو چې مفتي صاحب کوم دی ښکلی او مزېدار او تاسو سره موږ کینو اوس به ښه راشي بعد نظر چې پسپرلي کې د یار مخ ته پسپرلي کې ولا منډه مو سایکل مې کوم نشته راکړ وخت دا دوا کول دي او د ضروري نه کوم مډاره کړه کنه دا پیراته وره کړه هغه لیکلي نام چې دا لطیفه وا کې کیسه وا دا لطیفه وا کنه او شابه په کراول اگل پېښور زلمای 21.0 کراول خو بایکاټ کړي بیچراوي کسو تاسو په دې ټیم کې پی سی ایل کسو وجره تاسو مونږ به یو کس تاسو موبایل ګورئ ورګه شیر خو ته پر تاسو په دې ټیم کې پی سی ایل کسو ظالم بچتا کېدو میکسویل کسو الټا خار نه لکه نمبر باندې په خاص وخا لا بس لا شو ټول دی خبر وي ګلوالي کما کلته وي ها دا و په ګلوالي څنګه کما کلته وي ګلوالي کما کلته وي لا کما کلته وي دا درځي کې اوسه خبره دی پولیسان پولیس جوړي دا غوسه شو کړه بس ټول سیریز دا اخر د کوټي خبره ده به میټینګ او دا مين خلک دا وایي چې څور څه په خوشاله کینه دا دون لفظ دي کنه خدای زړه خونه کنه سمراز ګورې کوله جمان دي دا ما ګران دي شاده زماره بچپن مرګره دی په بازار کې پهل سٹارټ الحمدلله من او دعا نو زه دا څه وایم چې څومره په ما ګران یې تا ته صفته روح یې زما ځان یې تا ته صفته پروګرام ټیم پوره تا ته صفته تا وای نه تاثیر ډیر اثر لري تا وای نه تاثیر ډیر اثر لري ته چې غزل خوان یې ډېر ښه دا واره ته وکړه اصلا تاسو سبزه ته چې اوس راوړې ته تاسو پاتې دوستان ټول دی الله دې د شکرینه وساتي چې په هر کې وي الله دې خوشاله او آباد لري امين او الله دې موږ د وجرم آباد او خوشاله او امين کمر صاحب تاسو سپیشل دوا وکړو ټول چې څومره بیمار دي الله دې هغه روح کې او الله دې ټول به ډاره کې چې بیماران دي والله تکلیف بهر وي مونږ سره غم نه را لګره په دوه منه ترين کسانه غلي شپږه به خلک دعا وکړي ټول دې الله روح جوړ او خوشاله او آباد لري والله الحمدلله رب العالمین شهدا غیر شیر لګلا ورګه لا مولا ولا شیر لګلا شهدا تورا چې په تورا شپه کې تور سترګې تورې کی بس بل شکل په خپل جوړه باندې وای ته زونه جواب تورا شپه تورا چې په تورا شپه کې تور سترګې تورې کی تورا سه تورې وی نور هم لا تور شي نو دوی زه ته وایم چې تور په تور مخام کې راغله تور وای ناره ته په تور خپل کې والا یو تور اوساته چې وشتوي والا ورګه انا یو تور اوساته چې وشتوي بګي واغه یو نه بل اوساته چې شر بدلوي بګي لا وجرا بعد پتا نه تاسو ټول ته ډېر مهرباني سره